د بخونکي او مهربان خدای تعالی څخه تل نسترې نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راګرځوم د انډس نیوز نیټورک سره د سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد د ټولو نه اول د خبرونو سرټکي د انډس نیوز نیټورک ټیم لخوا د سیلاب ځپلي ولس سره د مرستې په لړ کې د بحرین بازار دوره کول د قندیل او شاګرام سیلاب ځپلي ولس فریادونه د غمخادۍ تړون تاریخ د بانی او چیرمین ملک محمد انور خبرې اترې او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس لخوا د ارمۍ کې د لګول شوي پری میډیکل کیمپ احوال تیل او د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د یوې لنډې شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبري سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدرشخیلا سوات هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغڈیری روڈ سمبٹ مٹا سوات خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات ایچ بی گروپ آف کمپنیز ایچ بی کارپیٹس فرنیچرز اینڈ میٹریس منگورا روڈ تتکے سوات او خیبر الیکٹرک اسٹور محمد خان بازار مٹا سوات. او اوس د خبرونو تفصیل د انډس نیوز نیټورک ټیم د سینیر صحافي جانزیب لالا په مشرۍ کې د بحرین بازار دوره کړې او د اغیزمن شو دکاندارانو سره لیدل قتل کړي. بحرین بازار ته راغلي ولس او ځایي خلکو د سیلاب وروستو د بحرین په اړه خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. هر جمعې په وخت د هاف ډے کې دا موږ راځو بحرین ته او موږ ډېر انجوای کوو او بحرین چې څونه ښایسته و د دې هوټلې د دې روډ او د دې د آبادیانې د هغې حد و اوس چې ما ولې زما یقین نه راځي چې دغه بحرین دی ځکه دا ډیمسن هوټل د شریف الله دا زموږ د خاص ملګري و موږ به په هر اتوار دې له راتلو د هغې اډو پته نه لګي د روډ په منځ کې غټ غټ غرونه د شګو او د ګټو ولاړ نو زه اوس هم یم چېرته زه په کومه دنیا کې ګرځم دا خو هغه بحرین نه و کوم چې به وله موږ ډېلې راتلو بحرین خو بس دې کله مکمل نقشه ولا بدله کړله د بحرین او مکمل نقشه څومره چې و څومره د آبادي چې و څومره هوټلې چې و څومره دکانونه مکمل یې تباه کړي دي مکمل کاروبارونه هم ولا تباه کړي او کم چې آبادیان یې هغه هم مکمل تباه کړي. خو زمونږ د بهر خلکو نه د حکومتي چارواکو نه څومره چې بهر خلک د فاونډیشن یا خلکو سره تعاون کوي هغو نه زموږ د اپیل دی چې زر ته زره د سوات د ښکلا بیا بحال کړي او زموږ سره د سوات د ښکلا د بحالېدو کې भरपूर کوشش وکړي نو ډېره به مننه. موږ په دغه ځای کې ولاړو سیلاب په وخت کې سیلاب چې ډېر شو دا سیند چې راخته دی د مخې سترګو د مخې راخته دی اول دا خوړ تیز و د دونه بلا راوړو دونه غټې غټې ګرګې لرګي راوړو چې هغه ګریس هوټل ته یې رسولي نو وروسته پسې دا سیند راپړسېدل بیا پسې کالام او دا ایریاګانې دا ټولې را په مخ کې کړې زیات متاثره شو بس دغه هوټلو باندې و د بحرین خلک ځایي خلک پکې د بحرین د خلکو کمې هوټلې وې زیات پکې باري و خو زموږ کاروبار ټول په دې بازار باندې و په دې کتني بازار باندې و نو دا چې موږ له حکومت خراب کړي نو دا خلک به څه کوي. د سیلاب له کبله د قندیل او شاګرام ولس هم د لوی مالی زیان سره مخ شوي. د ځایي خلکو په وینا د دوی فصلیزې ځمکې کورونه او دکانونه سیلاب وړي همدغه وجه ده چې دوی د حکومت او شتمن ولس د مرستو په هیله د کډوالۍ ژوند کوي. تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو دې ځای راغلی دې که خو ډېر تاوانونه شوي دي دلته کې بلډینګان او کورونه او ډېر نقصانات شوي دي او نور هم داسې د قندیل کرې کې ډېر کورونه وړی شوي دي او اوس هم دا بجلیانې ورانې دي هفته دوه درې هفتې وشوې خلکو ته ډېر تکلیف دی او کوم حالات چې چلېږي نو ډېر ډینجر دي لکه ډېر تکلیفات چلېږي. مخامخ تاسو هم کته چې کیمرې په ذریعه سره دام د سیند په غاړې سیمه کې دم مړه شوي دي کورونه مړه شوي دي خلکو په حق دلته 15 چاته آبادي و دام مړه شوي تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ هغې لګېدلي مالک ته خولې خبره ډېر نقصانات شوي دي. جی تاوانونه خو ډېر زیات شوي دي دلته کې ځمکې هم وړې دي بلډینګونه هم کورونه ډېر زیات او بجلي هم دلته کې ډېره زیاته خرابه ده ډېر نقصان ډېر زیات شوی دی لکه دلته کې خلکو ته تکلیف دی ډېر زیات. تقریبا 35 کورونه خو داسې چې هغه مکمل لاو شوي دي چې هغې کې کم خلک چې کم وو هغه په اغوستو کپړو کې راوتي دي تر دې پورې لکه مونږ په خپله باندې لکه داسې کسان پکې دي زمونږ د خورین او دا چې هغو پیزار تین پاتې شوي دي
او شاته په دغه ځای باندې تاسو لیدی شئ د کوم ځای باندې چې سیم غټه چپه بیږي په دې ځای باندې یو غټه حجره وه چې باقاعده لکه بهر لخکیني دا کسان د ډرامو والا به اکثر رالو لکه غټ غټ تعریفونه به یې کول چې یاره واقعي چې ځای جوړ کړل هغو پکې څه شاټونه به هم کول او هغه پکې هم لاو شوې ده داسې باقاعده لکه ښه قیمتي کورونه او لکه چې ډېرې غټې غټې خرچې پې وي هغه هم ټول لاو شوي دي او الحمدلله لکه جاني نقصان خو نه راشي خو مالي دلته کې دا ټولې ځمکې زراعت هغه ټولې لاو شوي دي پکې او جی څه د رشته دارانو مطلب بره دې کورونو ته راغلي رشته دارانو کورونو کې اوسېږي داسې کسان پکې دي زیات چې هغه اوس جومات کې اوس هم رهایش ته هغه په جومات کې دی د مټې تحصیل ویلج کونسل بره درشخیله کې د غمخادۍ تړون تحریک سره سم د چیرمین سید شاکر علي د وراره د نکاح مراسم د چینالې په مرکزي جومات کې په ډېر سادهګۍ سره ترسره شوي ځایي خلکو او ګډونوالو د سید نعیم شاه د یاد ساده نکاح ډیره ستاینه کړې د غمخادۍ تړون تحریک بانی او مټې تحصیل کمیټۍ چیرمین ډاکټر ملک محمد انور وایي چې ډیر زر به دغه تحریک د سوات نورو تحصیلونو ته هم وغځولی شي دا زموږ د هغې هلو ځلو د الله یو رحم و چې نن په بردرشخیله کې زموږ یو جانه پهچانه شخصیت او د سادات تنظیم دغه کم تحریک چې دی د هغې هغه خاص یو وړی زموږ د بردرشخیلې چیرمین صاحب چې د هغوی د خاندان یو داسې هغه کم نکاح په یو زموږ د سنت په طریقه باندې راغی دا انتهایی د خوشحالۍ یو خبره ده زموږ دپاره او انشاءالله کومه دغه چې زموږ د پروګرام یو څو ورځې سټاپ شوی دی تاسو ته پته وه چې یو څو ورځې مخکې زموږ په دې علاقه کې په خاص کر په مټه تحصیل کې د امن و امان یو پیښه راغلې وه بیا د سیلاب یو خبر راله چې په هغې کې موږ ټول سواتیان غمجن یو نو انشاءالله چې الله تعالی حالات برابر کړو نو زمونږ هغه خپلې هلې ځلې هغه دویمه مرحله چې ده هغه به زمونږ نورو تحصیلونو ته موږ غځو انشاءالله او زما د دې ستاسو په وساطت باندې د ټول ولس ته دا سوال دی چې دا خپله غمخادیانې د فضول رسمونه رواجونه د هندوانه نظام دا ختم کړي او د نبی علیه صلات وسلام په طریقه باندې خپل ژوند راولي د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پیښور لخوا د سیلاب ځپلي ولس د مرستې په لړ کې د ارمۍ هسپتال کې د فری میډیکل تابع شوي چې په وړاندۍ ورځ پکې په سوونو مریضانو د علاج معالجې سربیره ویډیا دوايانې هم ورکړل شوي دي د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډایرکټر ایډمنسټریشن او کارډیالوجسټ ډاکټر شیرزمان او الټراساوند اسپیشلیست ډاکټر شیمی ویلي چې دوی غواړي د سیلاب ځپلي ناروغه ولس درملنه وکړي بلخوا د ویلج کونسل د ارمۍ چیرمین خورشید علي خان د صوبایي حکومت د مننې ترڅنګ د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د ډاکټرانو د یادګام ستاینه کړې زه الټراساوند سپیشلیسټ یم زما نوم چې دی نو ډاکټر شیمی دی او موږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته طرفه دا کیمپ لګولی دی او د دې خلکو خدمت دپاره موږ راغلي وو دې وخت کې موږ ته چې څونه انفارمیشنز دي فلحال خو موږ 400 کې نمبر روان دی د مریضانو او زرګونو مریضان چې دي نو هغه بهر ولاړ دي نو موږ به خپل کوشش خو دا کوو چې دا ټول مریضان چې دي نو دا وکتی شي او کیسونه ډیر زیات دي او د دغه په وجه باندې د فلډ په وجه باندې دلته ډاکټران را رسیدل چې د غډیره ګرانه ده نو چې کم ډاکټران چې کم دي را رسیدلی دي نو موږ به کوشش دا کوو چې زیات نه زیات مریضان موږ دلته کې وګورو د وخت زموږ دا کیمپ چې دی نو دا خو 2 ورځو دپاره دی فور 2 ډیز دی او موږ به کوشش کوو چې زموږ نور ټیمونه بیا هم راشي او بیا هم راشي د دې خلکو د خدمت دپاره نن چې د کم کیمپ دی د دپاره موږ شپږ سپیشلیټي راوستي دي په دې کې زموږ سره جنرال میډیسن دی جنرال سرجری دی پیډز دی کارډیالوجي دی سکین دی آی دی او دا موږ راوستي دي د مریضانو معاینه به کېږي او دې ته فری دوايانې هم د دې ځای نه انشاءالله دا کیمپ نه موږ ورکوو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس په وساطت سره موږ دلته ارینج کړی دی انشاءالله مریضان خو د توقع نه موږ ته ډېر زیات راغلي دي او امید دی چې انشاءالله دا مریضان به ښه مطمئن او د دې تشخیص پوره کوشش به کوو چې دې ته دوايانې ټیسټونه چې څومره څه سهولات موږ ځان سره راوړي چې دوی ته دوايانې هم میلاو شي او دا ټیسټونه هم دلته وشي او بیا دپاره موږ یو د انتظام داسې هم کړی دی چې د دې مریضان چې دلته د علاج نه کېږي دلته د اپریشن یا د داخلي ضرورت یې دپاره موږ میډیسن ورته ولیکو په پیپر باندې موږ سټیمپ ولګو دا حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راځي او دا علاج به هلته هم د دې مریضانو فری کېږي زما نوم
اول خان دی، زه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې نرسنګ ډایرکټر یم او دا نرسنګ سټاف دی زما سره. موږ د میډیسن چې کوم دي چې ډاکټرانو کوم میډیسن ولیکي نو د هغې اډمنسټریشن او د هغې ډسپنسنګ چې کوم دی زموږ کار دی. نو څه سټاف زموږ لاندې په میل فیمیل واټ کې دي چې کوم انجکټیبل دي هغوی هلته لګوي. چې کوم اورل میډیسن دي نو هغه دلته نه موږ هغوی ته ډسپنس کوو ته ورکوي. میډیسن خو چې موږ ډېر زیات راوړي دي خو رش هم ډېر زیات دی. نو دا ما په خیال اندازتاً انشاءالله 3000 یا 3500 پورې مریضان چې کوم دی که نه د هغوی میډیسن دا موږ پوره کېږي. دې کې چې کوم دی د دردونو دوايانې او د تبو دوايانې انټي بایوټکس پوه شي که نه د طاقت دوايانې دا شی چې کوم دی د زړه د هارټ موږ او پی ډي نه چونکې کارډیک او پی ډي زموږ سره ګایني او پی ډي ده راسره د سکین او پی ډي ده آی او پی ډي ده. نو موږ هغه تمام چې کوم سپیشلټیز ډاکټران راغلي د هغې ریلیټډ دوايانې موږ راوړلي دي میډیسن. حیدرآباد میډیکل کمپلیکس دی هغې ډېر لوی دوايانې راوړلي، ډاکټران په ډېر لوی تعداد کې راغلي، الټراساونډ مشین، لیبارټري، هر څه. دا یو اولنی غټ کیمپ دی، میډیکل کیمپ دی، پری میډیکل کیمپ دی چې د ډېر لوی خدمات یې سره سره د ډاکټرانو په خپل وسایلو سره د دې خلکو د مدد دپاره چې کوم چا کورونه وړی شوي دي، چا ډېر نقصان شوی دی، هغوی له پیکیجونه هم تیار کړي دي. د دې جذبې ته او د دې دغه ته خیرتشین پیش کوم. د صوبایي حکومت هم ډېر مشکور یم چې په ډېر لږ وخت کې دا کم چیزونه چې خراب شو د هغې بحالۍ کې ډېر لوی توندي کړله او ډېر کویک سروس یې کړی دی. احمد خان پکې ډېر کارکردګي دی. د افسرانو ته زه تقاعدین پیش کوم چې ډېر ښه کارونه خلکو وکړو. او زه د ټولو خلکو ته اپیل کوم چې کم خلک بې کوره شوی دی، کم خلک ډېر زیات نقصاني شوی دی، ټول پاکستان خلک، د دنیا خلک کم چې زموږ بهر وروڼه دي، ملګري دي، ذاتي طور دې خلکو له دې مدد وکړي چې دا کورونه بحال شي، دا د وشي. صوبایي حکومت ته هم زه دا اپیل کوم چې بعضې خلک داسې دی چې د هغو کور یې سره د ځمکې وړلی بیا بحالېدو که داسې سرکاري ځایونه وي که صوبایي حکومت کم دغه ځمکې په هغې باندې د خلکو آبادکاري وکړي، دا ډېر لوی خدمت دی. دا او تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د الله په امان.